بیا واکمنېدو سره مو نړۍ او سیمې ته له افغانستانه ضرر پېښېدو مخه نیول شوې. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه هیواد کې د بهرنیو وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور رد کړ او ویلي دي چې دوی بیا واکمنېدو سره نړۍ او سیمې ته له افغانستانه د هر ډول ضرر پېښېدو مخه نیول شوې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې طالبان نړۍ سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي او اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکارول شي. اعلامیه کې دا غوښتنه هم شوې چې دوی طالبانو ته د دې د حق ورکړ شي چې امنیت شورا او نورو هیوادونو ته ملګرو ملتونو کې د خپل دایمي استازي له لارې حقایق وړاندې کړي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې په خپل وروستي ریپورټ کې ویلي وو القاعده له طالبانو سره ټینګې اړیکې لري. مشر امین الظاهري د افغانستان ختیځو سیمو کې اوسي او د طالبانو له مشر سره خپل بیعت تازه کړی دی. دا زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.